دوستانو سلامونه، هیله مند یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن تاسو ته یو بل ایرډراپ معرفي کومه چې میتاورسي ایرډراپ دی. د میتاورس په اړه باندې انشاءالله بیا په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته معلومات درکومه. په دغه برخه کې چې کوم ایرډراپونه تر اوسه پورې معرفي سوي دي تقریبا ډیری بازار ته وړاندې سوي دي او قیمت یې ورته ټاکلی وي. دوی د حواله څخه هم قیمت ورته ټاکي، خو کله چې بیا بازار ته وړاندې کېږي د خلکو د غوښتنې او تقاضا په اساس باندې قیمت یې پورته او کښته کېږي. نو دغه ایرډراپ چې اوس تاسو ته زه معرفي کوم تقریبا 3 ورځې نه پوهېږم څو ساعته یې پاته دي چې خلاصېږي. بیا دوی خپل ډسټریبیوټ کوي. نو ګورو چې کوم اندازې ته دوی رسېږي. بیا انشاءالله که چیرې زموږ والیټونه ترې راولېږل بیا یو ویډیو درته جوړوم، تاسو ته یې خپروم. که چیرې ستاسو والیټونه ته در ولېږل تاسو به ماته په کمنټ کې یا په ټلګرام کې بیا ماته معلومات راکړئ. نو نوملیکنه یې ډېره اسانه ده، د زموږ او ستاسو د نور ایرډراپونو په خلاف باندې نوملیکنه یې ده. نو اسانه نوملیکنه کېږي. فقط دغسې یو لینک تاسو ته زه درکوم د نوملیکنې لپاره، لکه دغه لینک چې دی دلته د دغه ټوکن نوم چې دی سی باکس دی، فکر کوم د کریپټو باکس د خوا څخه دی معرفي کېږي، بازار ته وړاندې کېږي. نو تاسو ته زه دغسې یو لینک درکوم، تاسو پر دې لینک باندې کلیک ووهئ. وروسته موږ او تاسو د دوی سایټ ته داخلیږو. ګورو چې زموږ څخه کوم مراحل دی غواړي په سایټ کې. که چیرې ستاسو انټرنیټ تیز وي دوستانو بیا دا لوډینګ بیخي نه درته راوړي، ډایرکټ مو سایټ ته راوړي. دوستانو تاسو ته چې کله صفحه خلاصه کړئ دغسې یو پروفایل درته راوړي چې تقریبا 3 ورځې او 3 ساعته پاته دی. دلته موږ او تاسو وینو چې د ایرډراپ نوم چې دی سی باکس دی او تقریبا $3 اوس فعلا دوی قیمت ورته ټاکلی دی. سی باکس مساوي به $3، یعنې یو دانه سی باکس کېږي $3. ورځ 3 ورځې او 3 ساعته پاته دی. نو کولی شئ چې تاسو خپل هم نوملیکنه ورته وکړئ او نور ملګري هم ورته دعوت کړئ چې نوملیکنه وکړي. د نوملیکنې لپاره موږ تاسو پر ایرډراپ باندې کلیک وهو. دلته چې لیکلی دی پر ایرډراپ چې مو کلیک ووهئ بیا دوی زموږ څخه یو ادرس غواړي. دوستانو دلته موږ څخه ادرس غواړي، د ایټریم ادرس غواړي. موږ څنګه کولی شو چې د ایټریم ادرس لاسته راوړو؟ زه دا اوس تاسو ته ښیم چې تاسو باید د ایټریم ادرس د کوم ځای څخه راواخلئ. د ایټریم د ادرس تر اخیستلو لپاره دوستانو خپل ټرسټ والټ ته به ولاړ شئ او هلته چې کله ولاړ شئ دلته پر ایټریم باندې به کلیک ووهئ. ایټریم به پیدا کوئ، پر هغه باندې به کلیک ووهئ. کله چې مو کلیک ووهئ بیا به په ریسیو باندې کلیک ووهئ. موږ داسې د ډیپوزیټ ادرس اخلو. نو دغه ادرس چې تاسو درکوي دا به تاسو کافي کوئ. دا چې مو کله کافي کوئ بیا به ولاړ شئ خپل هغه صفحې ته چې تاسو غواړئ نوملیکنه وکړئ. دلته په دې ځای کې ستاسو څخه چې د ایټریم ادرس غواړي دا ادرس به ورته ورپیسټ کړئ او دوی ته به یې ورولېږئ. زه اوس دا ادرس دوی ته لیږم. دغه څخه وروسته به کلیم دلته ووایي، کلایم یعنې غوښتنه به وکړئ. صحیح ده چې تاسو مثلا ورته راجستر شئ. اوس ګورو چې دی موږ ته بیا وروسته کوم اپشن نه کوي. نو دا موږ او تاسو اوس دې ته ورته راجستر شولو. دلته په د اول سر کې دوستانو ستاسو ریفریل لیکلی دی، دغه ځای باندې کلیک وهلی شئ، کافي کولی شئ خپل ریفریل. او په هر یو چې زه ځانونه ثبتوي دی 10 سی باکس درکوي، 10 دانې سی باکس ریوارډ تاسو درکوي. او که غواړئ چې ویډراو یې کوئ کم تر کمه باید تاسو 50 دانې ویډراو او دغه سی باکس ولرئ چې بیا وکولی شئ ویډراو یې کوئ. دلته چې کلیک پر ویډراو باندې ووهئ تاسو ته وایي چې تاسو باید څو سی باکس ولرئ چې بیا وکولی شئ هغه د ځان سره ویډراو کوئ خپل ادرس ته. دلته دا تاسو ته وایي 50 دانې تاسو باید ولرئ کم تر کمه. صحیح دی. دغه ټلګرام چې لیکلی دی دلته کولی شئ چې د ټلګرام ګروپ ته د دوی سره جاین شئ تر هغه وخته پورې چې دوی اعلانیږي. مثلا تاسو د دوی ټلګرام په ګروپ کې واوسئ بیا کولی شئ چې بیرته ځینې ووځئ تر څو پورې چې آیا دوی موږ ته رښتیا وایي که نه وایي. تر هغه وخته پورې موږ او تاسو د دې ټلګرام په ګروپ کې پاتېږو. نو زموږ او ستاسو په هر ریفریل لینک باندې دغه ریفریل چې راکوي پر دې ریفریل باندې موږ او تاسو 50 نفره ګورئ دلته یې ویلي دي تاسو کولی شئ 50 پیپل 50 نفره کولی شئ چې خپل پر ریفریل باندې دعوت کوي راوی بلی. دغه څخه وروسته بیا نور اضافه نشئ بللی. نو که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو یو ادرس هم زه خپل ټلګرام په چینل کې په کمنټ کې پین کړم، زما د ادرس پر ځای باندې زما 50 نفره ژر پوره کېږي. بیا تاسو کمنټ راکړئ، د هر یو کمنټ چې ډېر لایکونه واخیستله زه به بیا هغه نفر ته میسج وکړم
هغه به ماته خپل ریفریل راکړي، بیا به زه خپل د ریفریل پر ځای باندې هلته ورته پرېږدم، بیا به د ده ریفریل ته نور خلک کاروي. صحیح دی. د هغه څخه وروسته دوستانو یوازینی شی چې موږ ته دغه دا ایرډراپ موږ ته سکم راکولی سي، زموږ پیسې وړلی سي، هغه دا دی چې دلته دوی موږ ته وایي پریسیل. مخکنی د دې دپاره چې اعلان سي د هغه څخه مخکې خرڅلاو، نو موږ تاسې نه رانیسو، دا کار نه کوو، موږ باور نه لرو چې آیا دوی زموږ څخه واقعا هم پریسیل کوي یا نه کوي. صحیح دی. واقعا هم یعنې مثلا دا شی دوی اعلاني بازار ته وړاندې کوي که یا، نو موږ او تاسو پریسیل نه کوو. نو ګورو دوستانو که چیرې د خیر سره تاسو ته یا درولېږئ یا ما ته راولېږئ، ما ته خبر راکړئ، که ما ته راولېږئ بیا زه ویډیو درته جوړوم. موږ یو بل ایرډراپ چې موږ مخکې رانیولی وو پر هغه باندې تقریبا نن هغه اعلان کوي، پیسې هم سوپ کېږي. هر کله چې زموږ ستاسو په ایرډراپو کې یو ایرډراپ پیدا سي چې واقعا اعلان سي او پیسې راولېږي، بیا تاسو زه ویډیو جوړوم چې موږ څنګه کولی سو پیسې نغدي کړو. نو د اوس لپاره تاسو دغه ایرډراپ ته ځان سره جوړ کړئ، 3 ورځې وخت لري. زما ریفریل پوره سو، بیا تاسو کمنټونه په ټلګرام کې په یوټیوب چینل باندې وکړئ، بیا د هر یو کمنټ چې ډېر لایکونه واخیستل، بیا زه د هغه ریفریل خپل د ریفریل پر ځای باندې نشروم.